که زما په کور باندې یو څوک تجاوز وکړي که نه نو زه خپل سر نه باید پرې تېر شم دا خو زما ملک دی اول نفر به زه یم چې ځم بس خط اول کې به زه یم که ماته هم ضرورت شي که نه نو دا یو خټکی د بم نه جوړوم پرې ځم دا داسې دی لکه تجاوز اختر هم ټولو هېوادوالو په غم هو په موږ غم تېر شو بس 40 سال دیگه در بدر کردیم وره دا باید داسې ځواب ورته ورکړي چې پاکستان آینده ورځ افغان وګړي افغان نه ویرېږي تو 4 دانه دالق سر معامله میکنی رای خداست چې همدغه ته څوک چې یو وار کوي 2 واره دی پیوږي 3 واره کوي 15 واره دی په هغه 20 کاله دولت کې تر اوسه پورې داسې ځواب دوی ته چا نه ورکړی د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ درنو لیدونکو زه یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې لکه څنګه چې پوهیږئ وړمه ورځ د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان په خاوره کې په ځینو مرکزونو باندې برید کړی دی او داسې ویل کېږي چې په دې برید کې هغه مراکز په نښه شوي دي چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د افغانستان په خاوره کې د لاس وهنې لپاره تربیه کېدل او هلته ځینې کمپونه او مرکزونه ورته جوړ شوي له نیکه مرغه دغه عملیات په ډېر کامیاب شکل باندې ترسره شوي دي او ویل کېږي چې ډېر هغه شریر کړۍ چې دغلته موجود وي له منځه تللي دي دا برید د پاکستان د هوایي بریدونو په مقابل کې ترسره شوی دی چې څو موده وړاندې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د پاکستان پوځي رژیم یا د افغانستان هوایي حریم دوی نقض کړ او دلته راغلل بریدونه یې وکړل د افغانستان د دې ولس البته عام وګړي په شهادت باندې ورسېدل په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول راپورونه نشریږي چې د پاکستان په داخل کې ځینې دغسې اشخاص تربیه کېږي یا دغسې ډلې ټپلې تربیه کېږي چې د افغانستان خاوره تر تهدید لاندې راولي او د افغانستان خاوره تهدیدوي په تیر کې هم ورته کړنې ترسره شوي دي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف څو وارې رسنیو سره دا منلې ده چې د لسیزو راهیسې دوی دا کار کوي او عملاً په دې کار کې دوی اخته دي او د دې کار لپاره له امریکا نه او همداشان د اروپایي اتحادیې نه او همداشان د برطانیې نه دوی پیسې اخلي او دغه پیسې دوی د پوځي رژیم د تقویې لپاره یا د هغوی د مالي ملاتړ لپاره استفاده کوي او دوی ورته ضرورت لري نو په اوس وخت کې که وګورو کوم عکس العمل چې د اسلامي امارت له لوري د پاکستان د پوځي رژیم په مقابل کې ترسره شوی په تیر کې ساری نه لیدل کېږي ډېری خلک په دې باور دي چې دغه ډول عملیات ترسره کېدل په پاکستان کې یا د پاکستان خاوره چې د افغانستان پر ضد باندې کارېږي هغه هلته اهداف په نښه کول دا یو ورته عمل ده چې پاکستان په افغانستان کې ترسره کوي او دلته
اوس که زما په کور باندې یو څوک تجاوز وکړي
بیا هم درنو لیدونکو ستړي مه شئ په همدې بازار کې ولاړ یو کارتنو بازار دی ډېری ورونه په خپلو کاروبارونو باندې بوخت دي کوښښ کوم چې له دوی سره د همدې موضوع په تړاو باندې خبرې وکړم د دوی احساسات راواخلم او د دوی هغه مینه چې د هېواد سره لري هغه هم تاسو ته په انځوریز شکل باندې وړاندې کړم اوس وخت کې هېوادوال څومره د خپل د نظام ملاتړ کوي او څومره دوی د هېواد سره مینه لري له دې خاورې سره چې دلته پیدا شوي دي له دې سره مینه لري دوی څنګه ده السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خیر جوړې قرارې ده څه حال دی وروره ښه الحمدلله د الله شکر گزار خیر تېرېږي الحمدلله الله دې ناراضه نشي مونږ او تاسو نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې راضي. کاروبار دې څنګه دی الحمدلله خوښي شکر ده الحمدلله با دا روغ صورت پاچاهي ده ډېره ښه خبره ده چې په کاروبار باندې بوخت دي هر سحر راځي خپلې وظیفې ته دلته الحمدلله ولاړ یو مړی حلاله روزي پیدا کوي دا ډېره ګټه خبره ده الحمدلله ستاسو نوم څه پرویز محمدي صاحب پرویز محمدي ماشاءالله ډېر ښایسته تخلص دی ډېر خوب الله دې ونازوه الله دې جنتي که څنګه څومره وخت کې چې دلته مصروف یې په کاروبار باندې زه یاره تقریبا د 12 14 یا 19 کاله دغسې شاوخوا کېږي چې په همدغې ساحه کې ولاړ وم په جمهوریت کې هم په اماراتو کې 14 کاله ماشاءالله ته به ښه تجربه هم لرې نو والا خو بس تجربه خو صرف د دې ځای نه ده پېښور کې هم تقریبا 18 کاله مې پېښور کې تېر کړه هغه نه وروسته بیا رالو لغمان ته راغللو هغه ځای نه بېرته بیا روزګار ته دلته راغللو نو مړی حلال روزي پسې ته په تلاش لرو نو دغه د کچالو پرې کول د پکوړو لپاره یا دغه تاسو چې څه ورته وایي کرملول ورته وایي نه دا ترکي بولاني ده جرمن رول ورته وایي جرمنول ښه دا جوړول دي کې به د بیا لاس ښه تېز شوی نو دا دغه واړه سمبوسي چې دی دا موږ د دغه نکوزو د شرکت نکوزو دا جرمن رول موږ خپله د شرکت نکوزو بیا غټې سمبوسي نه دي هغه بیا په خپله جوړوم چې څه رقم ته ذایقه وغواړي بس زه ورته تیارولی شم خدای کار کې برکت واچوي ډېره ښه خبره ده او دا چې راځي دلته خپل کاروبار کوي او حلاله روزي پیدا کوي دا ډېره ښه خبره ده الحمدلله خبرونه ګوري خو کله ناکله خو اوس یې دونه نه ګورم ځکه چې ډېر جګرخونیانې دي پکې رښتیا هم جګرخونه کېږي سړی دا خو ده تېرو وختونو کې که وګورو د پاکستان په افغانستان باندې حمله وکړله د جګرخونۍ خبرونه چې اختر هم ټولو هېوادوالو په غم کې په موږ غم تېر شو په ټولو هېوادوالو درد اوس هم په زړه کې شته ده واقع اوس وخت کې یو ځل بیا پکتیا او خوست وویشتل شو او الحمدلله چې تېره شپه بېرته اسلامي امارت ځواب ورکړی د پاکستان کې ځینې مرکزونه د هغه خلکو چې تربیه کېدل او د افغانستان په خلاف باندې د جنګ لپاره آماده کېدل مرکزونه یې په نښه شوي دي ویشتل شوي په دې اړه باندې ستا نظر څنګه دی دغسې اقدام کول د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د یو ځوان په حیث باندې د دې وطن د بچي په حیث باندې بیرته دغسې ځواب ورکول څنګه دی والا موږ خو غواړو خپل د مشرانو نه چې ملګرو ملتونو سره ښه اړیکې وساتي او الحمدلله همغه شی ده او موږ نه غواړو ځکه چې دا 40 کاله یا 45 کاله په افغانستان کې جنګ د پوه شولې او خلک ډېر ژوبل شوي دي او آینده کې نو الله دې ورته هدایت وکړي که هدایت نه الله تعالی دې نو خپل ورسره خپل دغه وکړي موږ خو غواړو چې موږ سره ښه روابط وساتي که چېرته ښه روابط نه ساتي د موږ وطن د پوه شولې د موږ حکومت د الحمدلله ځواب یې ورته ورکړي انشاءالله که دې الله رضا وي تېره ورځ چې جواب ورکړی په دې اړه باندې تا څه نظر دی ښه کار شوی دی او که ښه کار نه دی ځکه یو ځل نه دی څوم ځل دی سږني کال کې بس په جمهوریت کې هم ناجایزه کو اوس هم ناجایزه کوي په دې باندې چې دی موږ سره موږ ماشومان یتیمانې د موږ ښځې کونډۍ دنه بدترین ځواب دی ورته ورکړل شي انشاءالله او ټول هم په دې باندې خوښ کړي چې څه چې له موږ سره کېږي د دې دوه برابره ځواب ورکول شي تر څو به بیا د افغانستان خاوره څوک نقص نه الله تعالی دې زموږ او تاسو او د دولت سره او دولت د موږ سره همکاره کړي موږ د دولت سره همکار کړو چې تر څو د موږ او تاسو په څه څوک جګېږي ورته دندان شکن جواب ورکړل شو ډېره مننه خوښ اوسئ الله دې ستاسې دا مینه محبت هم دغسې وساتي الله دې جنت مننه خوشحاله اوسئ څنګه ته وروره ښې لا خیر جوړ فارسی وای ما سره خو سلام علیکم سلام جوړ سي جان جوړ بیا د میکنار ما استاد قربان شم نام کی چیز بیاد نام برلیس باریالای باریالای نام زیاد میشنم در این بازار که هر جای میرم نام باریالای بسیار کامیابی بسیار خوب نام بسیار شیرین است جان واسه گپای ما رو خوش شنیدی در این باره چی نظر داری خودت مثلا ما خود در این وطن که ما زندگی میکنیم بار اول نیست چندمین بار است زیش ما سفر 43 ساله شده
همین جنگ و جدل خدا دیگه جنگ کم کنه. آمین آمین. خسته شدیم. و همین تعارض پاکستان را که میبینی چه فکر میکنی که چی باید ما بکنیم؟ دولت ما که فعلا هم در اینقدر سالا که گذشت 20 سال جمهوریت بود که وطن یک دولت داشتیم. بله. یک چوکاٹ یک چیز بله. جور بود، هر چی که بود دیگه گپش علیه است. بله. در اون زمان هم پاکستانی حمله میکردن. بله. فعلا هم که وطن ما آرام شده، یک دولت اسلامی جور شده، حالی هم حمله میکنه. چه فکر میکنی که یا دنبال چی هستن به نظر خودت؟ و دنبال از که هیچ وطن ما جور نشه. و خوش نیستم ما ترقی کنیم. ما میگم تو مادر بدر باشیم. ما باشیم در آرام باشیم یا در بدر باشیم. بس از 40 سال دیگه در بدر کردیم ما را. از این بابت از ما چی میخوای؟ یک استخوان در جان ما مونده. استخوان براتون تسلیم کنیم. دیگه چه سلام مونده. و اگر جوابم ندین جواب ندین نه یک جواب باید 100% جواب بدین. که جواب ندید خود خلاص دیگه ما بعضی چوری انداختیم خلاص دیگه. دستای ما باید بسته نباشه. بسته با اله بس دیگه. یک دفعه جو مملکت دو مملکت بس دیگه. او سلام قبض میگه بدتر شدی بس جنگ شدی. مجبور که بعد جنگ شدی. بدون شک و فعلا هم که در بلوچستان همین مراکزی که یا مردم تربیت میکردن اما کسایی که در افغانستان جنگ را میندازن یا را تربیت میکردن او را هدف قرار داره امارت اسلامی و سرش حمله کرده. در این برای چی نظر داری؟ امی تو جوابا را میته یعنی چی فکر میکنی که در آینده پاکستان جرأت ای را خواهد کرد که مثلا سر افغانستان یک ذره یک 2 سال 3 سال دیگه یار ما رو بانم بارمی با نشکن جواب آسان است برشون. حال یک ذره سر پای نو حکومت ماستاش از جام کتیشه میدن پای ما قطع میکنن با کون میشانن ما میگه باید در بدرشم نگام خواهد بسرشم. چرا چی بدی ما سر افغانا که تو پاکستان جور شدی سر افغان که تو بره پیسه نامت برآمد نام در نام نداشتی سر افغانا که نام کشیدی حال بیادر تو بیادر مات پشو مات میاو تو سر مال حمله میکنی تو 4 دانه دالق سر ما حمله میکنی رای خداست ما هم دستای ما بسته نیست ما هم به چیزی افغان هستیم با خدا تو چسک ما باشه اگه بانه بدون شک بدون تو چسک ما تو رو بانه بدون شک و ما مردمی هستیم که ما همیشه مردم نشان افغان نشان داریم تاریخ ما نام در تاریخ ثبت است امریکا با او قدر قدرتش ناتوش شوروی امریکا از او پیش انگلیس داوود لب جب وقت که تسلیم شد دیگه تو چی هستی نیاز خدا رو که بان بارام ما که زندگی رو آرام تر کنیم از این بابا زندگی خارم تر کنیم به نظر تگه وضعیت از این یکم که خرابتر میشه که پاکستان و امارت اسلامی از مردم خود بخواه که در کنارش شده مقابل پاکستان چی فکر میکنی خودت چی نظر داری نظر خودم اول ما کتشتار هستم دولتم است وطنم است مادرم است مادر کسی میمونه کسی ببره مادرت مادرم است خود فدا میکنه مادر خود نمیمونه ببره کسی اول مرا بزنم با مادرم رو ببرن مادرم است بس است 40 سال دیگه بس است ما هم بخیر سر خود بچه بودن جنگ تام دارن 41 43 سال هستم با خدا در مون فهمیدم که ما چه قسم تیر 43 یکی نمی موضوع نیست برادرای ما که در پاکستان زندگی میکردن شاید خبرم داشته باشه برادرم گفتم که در اونجا زندگی کردیم اونجا کمپا جور شده بود هر چیزی که با مهاجرین میومد پاکستانیا میزد او را خوب خورد خود سیر کرد وطن خود جور کرد بعد از او دیگه بنجی کشیدنشان گشنه شد یک زیر نانش بیا با افغان سر افغانا بیچاره سر اساس افغانا بیچاره زور میاره برای والد تو شوله شده پوله شد چرا بیادن همه افغانای ما خپنش بی غیرت هستن بیا ملک تو آباد کنه ملک خود جور کنه رقم روزی خدا میرسونه مردم کروزی میته تو شمار نمیته لکا مردم از کروزی میته شمار خدا نمیته بدون شک ان شاء الله که خدا مهربان است ان شاء الله و پیام خرید برای دوستایی که فعلا شما را میبینه و امارت اسلامی چی است در مقابل پاکستان و در مقابل ایتو حملاتی که امارت اسلامی اولین بار است که برش جواب داده و چند وقت پیش هم حمله درون کرده بود هندوستان که او قدر قدرت نداره نتونست که اسلام آباد بزنه ما که امکانات بسیار کمی داریم بازم جواب برشان دادیم دایی برای پیامتان میشنم که چی باید بکنیم اول خدای هدایت به نیک بده بس از دیگه حوصله بس است که میگه گفتم بدتر شدی با جنگ شدی که با که نشد با کل مردم افغان دست با ماشه میشن کلی که بدتر شده ما کلگی جنگ بلد هستیم جنگ بیخی چوری یعنی یک ساله ما 9 ماه ما با جنگ بلد است در جنگ کتا شدیم در جنگ کلان شدیم
از این راکت کاش از این پیدا کاش ما نمیترسیم ترس داریم طرفدار جنگ نیستیم طرفدار جنگ نیستیم که میگفتیم با تن شدی در خانه کسی حمله کنه سرنگ ناموست مجبور دفاع کنی تا خون جانتون باشه به قیمت جانتون تمام باید دفاع کنی سر ما فرض است فرض 1000% فرض است 100% فرض است تشکر بسیار زیاد واقعا ما احساسات مردم ما که میبینیم و امی وطن خود که امی محبت داره عشق داره واقعا ستوده نیست سرم برم سر بر سنگر نی وطنم است با خدا سر خو میدم وطن خو نمیتم قربان تو چاشت است بخیر باشیم خدا کنه که همه ما با تو با اتفاق باشیم با اتحاد باشیم میتونیم که هر دشمن ما شکست بدیم بخیر باشیم کینی څه وخورئ خیر اوس والا ډیره من خوښ اوس مشکلات الله دې آباد نشته. لره مختم ډیره من خوشاله اوس څنګه یې وروره ښه بخیر چل دی خیر طبیعت ښه دی دام ستړی مه شې وروره ښه بخیر صحت دې ښه ده وروره تم ستړی مه شې څنګه یې ښه بخیر څنګه یې وروره ښه طبیعت ښه دی الله دې خوشحاله کړه خیر اوسه نوم دې څه ده ګرانه نوم مې ساقي محمد د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی عزیزي عزیز ډېر ما د عزیزان سره ډېر لګي ټولو هیوادوالو سره لګي خو د عزیزان ډېر خواږه خلک دي ډېر شیرینې خبرې تاسو خپله ډېر ښایسته خلک یاست خیر خوشحاله اوسې مننه څنګه د کاروبار دې ښه دی الحمدلله ګزاره کوي ښه ده ښه دی خوښ شي ورسره ډېر انشاءالله څومره وخت کېږي استاد یې که نه استاد شاګرد یم اوس شاګرد چې او شاګرد یم اوس زده کوې اوس زده کوي انشاءالله دا چین خلک د شینواري عزیزان رونه ځینو بیا ښه دي دغه اشپزۍ سیستم کې ډېر بلد او کابل کې نوم هم ډېر لري وي دا کړایانې د شینوارو کړای شینواري چرګو کړای او دا لري ډېر چرګو کړای د غوښو کړای بیا نو بیروبار هم در باندې ډېر انشاءالله چې اوس څه ښه ده چې خوشحاله یې او کارونه دې په خیر تېرېږي کاکا سره غږېدلو خبرې به دې اورېدلي په دغسې حالاتو کې چې اوس تاسې په پاکستان سره نږدې سئ خبرې به اورئ هغه ځینې ورونه د کاروبار یې هم پخوا درلوده یو خو دا و چې همیشه به چې کله کار شروع شو نو لارې به بندولې لار اوسه چې ونه شوه په مهاجرینو باندې شروع وشوه مهاجرینو سره هغه زور او زیاتی شروع شو هغه هم چې نور اوسه ونه شو چې افغانان کلک خلک دي هر څومره چې هغه خو بیا هم تکړه خلک دي هر څه زغملی مقاومت کولی شي بلکل اوس په هوایي زمونږ خاوره باندې تجاوز کوي او راځي بمبار کوي په دې اړه باندې ستا نظر څه دی تېره ورځ امارت اسلامي بلوچستان کې د پاکستان ځینې هغه خلک چې تربیه کړي افغانستان د جنګ لپاره هغه یې ووښتل بمبار یې کړل له منځه یې وړل همداسې په خیبر پښتونخوا کې ستا په نظر باندې دغه ډول پاکستان ته ځواب ورکول څنګه دي یاره زما په ډول باندې په تېر جمهوریت کې خو ما خپله 12 کاله وظیفه کړې ده خو تقریبا 20 کلن دولت و هغه په هغه 20 کاله دولت کې تر اوسه پورې داسې ځواب دوی ته چا نه ورکړی لکه دوی ته چې ورکړی دا انشاءالله چې هر وخت به یې ورته ورکوي ځکه چې د دې مشران چې دي ټول دینداره خلک دي علما دي او د افغانستان د یو ذرې ذرې خاورې دفاع کوي هغو که هر څومره وکړي که نه په دې خپلو کړنو کې بس دغه ته نه راځي پوه شي خپلو اهدافو ته نه رسېږي ټوله معامله اوس په خپل منځ کې ده پوه شي خالي په یو نامو باندې او په بل نامو باندې راځي افغانان وژني پوه شوې او انشاءالله چې هر وخت لپاره ځواب ورته ورکوي چې دا نن امارت اسلامي دغه قبایلو خلکو ته لږه مثال شینواري شو مومند شو دغو ته امر ورکوي ولا همدازه دا کراچۍ پرېږدمه په ورځمه پوه شوې د خپلې خاورې نه دفاع کوم د خپل یو هغه د غونډ پاکستاني د هغه ټولو انسانانو ولا موږ ته د افغانستان یو سپی بهتر دی نه هغه موږ ته بهتر دي دا زموږ خاوره ده دا زموږ وطن دی موږ د دې نه په هر حالاتو کې دفاع کوو ډېره مننه خوښ اوسې ستاسې د مینې نه ستاسې له احساساتو نه او ستاسې د دې خوږو خبرو نه چې د وطن په مقابل کې دومره احساس لري الله مو خوشحاله لره خدای دې وکړي چې زمونږ ټول ځوانان همدغه ډول احساسات د خپل وطن په مقابل کې ولري ډېره مننه نو تاسو باندې موږ دلته ډوډۍ خورو او شربت هم درته راوړو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډېره مننه خوښ اوسې الله دې آباد لره ډېره مننه خوشحاله اوسې ډېره مننه الله مو آباد لره درنو لیدونکو هغه هېوادوال چې دلته په کوچنیو کاروبارونو باندې بوخت دي هېواد بچیان دي همدلته اوسېدلي همدلته رالوی شي او کله هم چې د دې هېواد خبره راځي او څوک پرې تجاوز کوي او یا څوک ورته په بدو سترګو ګوري د دوی هغه د وطن مینه او د دوی هغه د وطن په وړاندې مسؤلیت دلته تاسې درکولی شي او د دې خلکو له خولې اورېدلی شي هېڅ چاته هم په هېڅ وخت د دې وطن د دې هېواد بچیان اجازه نه ورکوي چې د هېواد په هوایي حریم باندې یا ځمکنی اراضي دوی نقص کړي او راشي افغانستان په وګړو باندې ظلم وکړي او یا دلته
عام ولس په شهادت باندې ورسوي. موږ هم ډېر خوښ یو چې توانېدلي وو چې د خپل وطن څخه تر یو حده پورې دفاع وکړی شي او انشاءالله چې له دې وروسته به هم د دې هېوادوالو په یو موټی کېدو سره وکولی شو چې نور هم دغه ډول ځواب پاکستاني پوځي رژیم ته ورکړی شو. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې مو الله مل شي.